زر راځه لیفت روان دی. دا کوټه ولې روانه شوه؟ دا لیفت دی. یا الله دروازه بنده شوه. زیبا ګله مالګه کومه ده؟ ستا په لاس کې ده. او ما خو شکر ګڼله. دا دروازه چا خلاصه کړه؟ په خپله خلاصیږي. نو دلته پیریان هم کار کوي که څه؟ نه بابا هسې ځي راځي. څه غواځئ؟ یوه ډوډۍ او یو پیاله مستې. دا فاسټ فوډ دی نو ورو ډوډۍ نه لرئ؟ بختي رحمانه ته په انټرنیټ مشهور شوې. ولې؟ ستا د لیفت ویډیو وایرل شوې ده. نو زه اوس د ښار ستوری یم. ارې دا هماغه سړی دی، یو سیلفي را سره واخله. زه خو نه پوهېږم ولې ټول ما پیژني. ځکه ته مشهور شوې. بختي رحمانه ښه راغلې. ته زما نوم څنګه پیژنې؟ ستا ویډیو ټول ښار لیدلې ده. بختي رحمانه ستا ویډیو مو ډیره خوښه شوه. مننه، زه خو عادي سړی یم. وینې خلک ستا ساده طبیعت خوښوي. دا هر څه زما لپاره نوي دي. بختي رحمانه ستا د شهرت راز څه دی؟ راز نشته، زه هماغه عادي سړی یم. همدا ساده‌توب خلک خوښوي. ټول خلک د هغه خبرې کوي. هو ځکه خلک یې خوښوي. زه باید څه وکړم چې خلک ما هم یاد کړي؟ وګوره خلک ستا ستاینه کوي. زه باور نشم کولی. ستا صداقت خلک خوښوي. اوس به څه کېږي؟ دا خو ما هم نو تصور کړي. په دې بلنه کې څه لیکل شوي؟ او د بختي رحمان ژوند به څنګه بدل شي دا به په 4مه برخه کې وګورئ. زیبا ګله زه له دې شهرت نه ډیر ستړی شوی یم. ولې؟ خلک خو تا خوښوي. هر ځای سیلفي، هر ځای ویډیو. زه نور آرام نه لرم. ما پریکړه کړې ده. کومه پریکړه؟ بیرته خپل کلی ته ځو. رښتیا؟ هو خپل کلی تر هر څه ښه دی. بختي رحمانه ته خوشحاله ښکاري. ځکه چن ته روان یو. زه هم ډیره خوشحاله یم. بختي رحمانه وګوره خپل کلی مو راورسېد. الحمدلله دلته مې زړه آرام شو. ډیره مننه، خوشحاله یم چې بیرته راغلم. بختي رحمانه ښه راغلې، ډیره مننه. خلک مو لا هم یادوي. دا د ښار له شهرت نه ډیر ښه احساس دی. په ښار کې مې آرام نه درلود. اوس خو دلته آرام لري. هو خو یوازې یو شرط. کم شرط؟ نور به څوک له ما سیلفي نه غواړي. یو سیلفي خو واخلو. آیا بختي رحمان به په کلی کې آرام ژوند وکړي که به دلته هم نوې پیدا شي؟ زما ګرانو دوستانو ستاسو د مینې او ملاتړ نه ډیره مننه کوم. راځئ چې پاک فني ولاګز تر او مه هیروئ. راځه نورو خندون